سلامونه ملګرو، وای سبا د یار د راتلو غږ دی. ملګرو، سبا د پیر ورځ ده، 26مه روژه ده. ګران زنداني جانان زخمي علي وزیر به له سکر له زندانه راخلاصېږي که خدای کول. ځکه موږ زخمي علي وزیر ورته وایو چې دا په زړه باندې زخمي دی. دې د خپله کوره اتلس جنازې ورکړي دي. 2.5 کاله د سکر په دې ګرمۍ کې په دې زندان کې د کار په خاطر تېر کړو. نو ان شاء الله تعالی د پیر په ورځ به علي وزیر د سکر له زندانه راخلاصېږي. زه د سکر پر پښتنو باندې چې دا زموږ د پښتونخوا وطن مسافر وروڼه چې دلته وتلي دي، دوکانونه دي، ټرانسپورټر دي، پر دوی باندې غږ کوو چې تاسو ته به زه رابطه نمبر درکړم. تاسو د سکر د زندان مخ ته ورسئ چې د حوصله راپورته شي چې د کام په خاطر ما زندان تېر کړي. نن کام پر ما باندې ننګ وکړو. نو په کار دا چې دی چې دلته د سلیمان خېلو ډېر غټ غټ کلي دي. دا زما اواز ور هغوی پورې ور ورسوئ چې زه تاسو ته رابطه نمبر درکوم. سبا د 10 بجو څخه بیا در ماپښینه پورې به انشاءالله ګران زنداني جانان زخمي علي وزیر د سکر د زندانه د پنجابي زندانه راخلاصېږي انشاءالله تعالی. سبا به زموږ ستاسو د خوشحالۍ او د بریا ورځ. سلامونه ملګرو، وای سبا د یار د راتلو غږ دی. ملګرو، سبا د پیر ورځ ده، 26مه روژه ده. ګران زنداني جانان زخمي علي وزیر به له سکر له زندانه راخلاصېږي که خدای کول. ځکه موږ زخمي علي وزیر ورته وایو چې دا په زړه باندې زخمي دی. دې د خپله کوره اتلس جنازې ورکړي دي. 2.5 کاله د سکر په دې ګرمۍ کې په دې زندان کې د کار په خاطر تېر کړو. نو ان شاء الله تعالی د پیر په ورځ به علي وزیر د سکر له زندانه راخلاصېږي. زه د سکر پر پښتنو باندې چې دا زموږ د پښتونخوا وطن مسافر وروڼه چې دلته وتلي دي، دوکانونه دي، ټرانسپورټر دي، پر دوی باندې غږ کوو چې تاسو ته به زه رابطه نمبر درکړم. تاسو د سکر د زندان مخ ته ورسئ چې د حوصله راپورته شي چې د کام په خاطر ما زندان تېر کړي. نن کام پر ما باندې ننګ وکړو. نو په کار دا چې دی چې دلته د سلیمان خېلو ډېر غټ غټ کلي دي. دا زما اواز ور هغوی پورې ور ورسوئ چې زه تاسو ته رابطه نمبر درکوم. سبا د 10 بجو څخه بیا در ماپښینه پورې به انشاءالله ګران زنداني جانان زخمي علي وزیر د سکر د زندانه د پنجابي زندانه راخلاصېږي انشاءالله تعالی. سبا به زموږ ستاسو د خوشحالۍ او د بریا ورځ.